بشر المنافقین دا خو خالص کافر اوس منافقینو حال ذکر کوي بشر المنافقین زیری ورکه ای نبی علیه السلام منافقینو ته بان لهم عذابا الیما بشک د دې دپاره سخت عذاب ده خو د دوی علامت څه ده منافقینو به همیش د یهودو سره ملګرتیا دي کفارو ملګرتیا یې نه پرېښه بخل په دوی کې موجود و سستیا په عبادت کې دوی کې موجود وه الله یې ذکر کوي الذین هغه بخیلان هغه منافقین یتخذون الکافرین اولیاء چې نیسي کافران په دوستی من دون المؤمنین بغیر د مؤمنینو نه نو ولې د کافر دوستی کوي چې زه لږ عزتمند شم لکه موجوده نقشه چې مسلمانان نن خدای د په حال رحم وکړي د کفارو غلامي کوي چې ترقي وکم د ده عزتمند شم الله وی عزت الله سره د که د کافر سره ایبتغون عندهم العزه عزت کافر نه غواړي فإن العزة لله جميعا عزت خو ټول الله لره ده وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقد نزل عليكم في الكتاب مسلمانان به د مشرکینو په مجلس کې ناستو مشرکینو به د دین سپکاوی کوه واسطې دی نه رسېدو چې منې کړي خو ناست به و الله تعالی حکم نازل کړو چې نه چې واسطې نه رسېږي چې د دین سپکاوی کېږي جګېږي به د دې خلکو سره به کېنې نه اوس موږ ته موجوده وخت کې حکم دا ده په یو مجلس کې غیبت شروع ده ته په پیږې غیبت ته مخنیوی یې وکړه که مخنیوی یې نشي کړی جګ شه وځه دا عذر نه ده چې نو ما څه کړي وای هره ګناه چې کېږي هره ګناه ته په خپل وس مکلف یې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو چې په وس نه یې پوره دا عذر ذاتي نه ده چې ما څه کړي وای خو وس مې نه رسېدو بیا خو دا خو دې په عذر و چې وتلی به مخکې مو نه ویل چې دا خو دې په عذر خو هجرت به دې کو الله تعالی وی الله نازل کړی د په تاسو باندې په کتاب کې اندا خبره اذا سمعتم آیات الله چې تاسو واورئ د آیاتونه د خدای پاک یکفروا بها چې په آیاتو کفر کېدو و یستهزأ بها سپکاوی په کېدو فلا تقعدوا معهم د دغه خلکو سره به نه کېنئ حتی یخوضوا فی حدیث غیر چې تر څو پورې په بل مجلس نه لګیا شوي ولې انکم بشک تاسې اذن په دغه وخت کې چې دی د دین سپکاوی کوي او ته ورسره ناست مثلهم په دغه وخت کې تم د دی په مثل وي قد افلح المؤمنون هغه ځای کې بیا را روان ده په خیر کې ورورسېږي و اذا مروا بلغو مروا کرامه نیک عمله انسان به ګناه ځای ته ورځي نه خو که تېرېدو او مقصودن خو نه ورتلو تېرېدو په لارې تېرېدو هلته یې ولیدو قمار شروع ده نو وردرېږي ده نه بیا به تېرېږي عزتمن ورګوري به نه تیز به تېرېږي ولې وایي داسې نه که په دغه وخت کې په هغه خلکو عذاب راغی دغه سړی که ورته ولاړو په دغه به هم عذاب راځي دا څه عذر مزر نه ده چې ما څه کړي وای زه خو هسې ورته ودرېدم عذر نه ده ان الله جامع المنافقین والکافرین الله تعالی بشک جمع کوونکی د منافقینو او د کافرینو د فی جهنم په جهنم کې جميعا د ټول به په کافران بسوځي الذين اغه منافقان يتربصون بكم چې همیشه منتظر د حوادثو ته د تاسې فان كان لكم فتح من الله کتاسې ته یو فتح د لوري د الله نه نصیب شي قالوا بیا دوی درته وي الم نکن معکم ولې موږ د تاسې سره نه یو مسلمان نه یو خو دا کومک خو د موږ سره هم وکیه وان كان للكافرين نصيب او که بیا برخه د کافرانو یعنی هغه د تاسې نه مالونه یسي غنیمتونه درنه یسي قالوا بیا کافرانو ته وي الم نستحوذ علیکم آیا موږ به نو غالب شوي په تاسې باندې چې که د مسلمانانو ملګرتیا مو کړې وای ونمنعکم من المؤمنین او موږ تاسې ونه ژغورلی د بچ به نه کړي د کافرانو مسلمانانو نه خو موږ چې یو سره نه وو ولاړ تاسې ځکه په غالب شوي نو اوس موږ ته هم برخه راکوئ هم د کافر نه برخه غواړي هم د مسلمان نه برخه غواړي فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله تعالی به حکم وکړي په مابین د تاسو کې په ورځ قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نه د ګرځولې الله تعالی کافرانو ته په مؤمنانو باندې لیار حجت او د بری دلایل یې هغو ته نه دي ورکړي یا امامت شاهدي امارت د کافر په مسلمان باندې نه صحیح کېږي خدای پاک نه د ګرځولې کافرینو ته په مؤمنینو باندې سبیلا لیار اولئک هم المفلحون چې ویلې دا وایي زیری د جنت ته چې دا به جنت ته داخلیږي د دنیا خلق په عمومي توګه باندې
په درې نامه باندې چې یو د خدای پاک دوستان دي مؤمنین رتبې متفاوتې دي، دوم ښکاره کافران دي، دریم منافقین دي. اول د خالصو مسلمانانو بیان وشو، اوس د خالص کافر بیان کیږي چې په کفر کې هیڅ شک و شبهه نشته. وروسته بیا د دغه منافقینو چې په خوله د اسلام نارې وایي او په زړه کې کافر وي د هغو بیان کیږي. ان الذین کفروا بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي سواء علیهم برابره خبره ده په دوی باندې انذرتهم که ته دوی وډار کې د جهنم نه ام لم تنذرهم که دوی ته ونه ډار کې څه شی په دوی برابره ده لا یؤمنون ایمان نه راوړي. انذارک وعدم انذارک مستوین علیهم د تا ویرول د تا نه ویرول په دوی برابر دي، ایمان نه راوړي. دیوال ته غږېږه څه فایده؟ ولې وجه وروسته ذکر کې ختم الله علی قلوبهم مهر ویلی د خدای پاک د دوی په زړو باندې، وعلى سمعهم او مهر ویلی د خدای پاک د دوی په غوږو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه په سترګو یې پردې دي. سړی چې لیار پیدا کوي هلته پیدا کوي چې یا د کامل عقل خاوند وي ټیټ او جګه پیژني، یا غوږ کار کوي د بل خبره اوري دی روان ده تیاره ده ځای درک نه ورته لګېږي لویږي بل غږ په وکړي چې لویږي ځان بچ کړي، یا خپله سترګې بیناوي په خپلو سترګو باندې کړی وویني ځان بچ کړي. چې چا عقل هم کار نه کوي، د چا غوږونه هم اورېدن نه کوي، د چا سترګې هم لیدن نه کوي، او چې دغه باندې برنډې نه لویږي نو څنګه به ځان بچ کړي؟ خو چې مخامخ روان دی ځي به لویږي به غر کېږي به. دغه غر کېدن د کفارو هغه ځای ده چې جهنم ته به ځي. ولهم عذاب عظیم د دوی دپاره سخت عذاب ده چې عذاب د جهنم د خدای پاک هم دې وساتي. اوس د زړو په باب کې وویله چې په زړو یې مهر لګېدلی، د غوږو په باب کې وویله چې په غوږو یې مهر لګېدلی، اما د سترګو په باب کې پرده وښوه. ځکه عقل باندې چې کوم شی معلومیږي الیدل نه غواړي. عقل په پټو شیانو کې هم چلیږي، دا سوچونو فکرونه چې خلک کوي هغه شی موجود دی که نه موجود، عقل فکر کار کوي. او اوریدل چې ده دا یو طرف نه غواړي چې پرده ورته وینیسي، دغه طرف نه هم اوري دغه طرف نه هم اوري دغه طرف نه هم اوري د شا نه هم اوري که د پاسه نه څوک غږېږي هم اوري که لاندې نه غږ کوي هم اوري. اوس نو د زړه چې خوله بنده شوه عقل باندې مهر ولګېدو تصورات ټول ختم شو، غوږو باندې چې پرده ولګېده د هر طرف نه اورېدن ختم شوه، نو د هدایت لارې په بندې شوې. اما سترګې مخامخ شی ویني یو خوا بله خوا نه ویني، نو دلته پرده ذکر کړه چې مخ ته یې پرده وي په سترګو نه هغه هم شي نه ویني. اوس دا چې الله تعالی د دوی په زړو مهر لګولی، په غوږو یې مهر لګولی، نه یې عقل کار کوي. لهم قلوب لا یفقهون بها، زړه لري خو کار فکر نه لري، غوږونه لري لا یسمعون بها وروسته روان د صمون بکمون عمین، سترګې لري خو لیدل نه پکوي. نو څوک به دا خیال کوي چې بیا خو عاجز شو. پاگل لیونای ته عقل نه لري ته ورته لمونځ وکړه، هغه په دغه پوهېږي نه. ړوند سترګې نه لري ته ورته ما کور ته مه راګوره، ته خو د هغه قبیلې نه ګرځي، تکلیف د عاجز خو ناروا ده. نو یو وارې الله سترګو باندې په غوږو باندې په زړه باندې پردې ور اچولي دي، مهرې په لګولی د هدایت لارې په باندې کړي دي، او بیا ورته چې ایمان راوړه. نو جواب دا ده چې دا ختم کله ذکر کیږي تبع، کله ذکر کیږي قساوت، کله ذکر کیږي ران زنګونه، دا په واقع کې کنایه ده د دوی د کفر د دوی د بدو اعمالو نه. خدای پاک هر انسان قابل د ایمان پیدا کړی، عقل یې ورکړی، سترګې یې ورکړي، غوږونه یې ورکړي، ژبه یې ورکړي، حواس ظاهري او باطني یې ورکړي. که دی صحیح استعمال کی ایمان ته رسیدی شي، لمونځ و روژه و زکات و حج و احکام ځان ته معلوموی شي. خو چې دی دغه غلط استعمالوي، دین طرف ته توجه نه کوي، هره ګناه چې سړی کوي په زړه تور داغ پیدا کېږي.
که توبه یې وایسته بیرته صفا کېږي، کنی هغه داغ کلکېږي چې دومه ګناه یې وکړه دوم داغ پیدا کېږي، چې درېیمه یې وکړه درېیم داغ پیدا کېږي، اخر زړه په تورو خیرو کې د ګناهو پټ شي. کله بل ران علی قلوبهم، په زړو یې زنګ راغلی، زنګ کنایه ده د دکتوروالی د ګناهو نه. اوس نو زړه خو خدای په قابل دی ایمان پیدا کړی و، خو دغه زړه چې د ګناهو د وجې نه ده تور کو، د هدایت لارې ده په خپله په ځان بندې کړې، دغه نه تعبیر شوی ده. الله ابتداء نه ده کړی چې تکلیف د عاجز شي، د دغه نه تعبیر کله په ختم سره کیږي، کله په ران سره کیږي، کله په قساوت سره کیږي، کله په زیغه سره کیږي. دا د خپل عمل جرم ده. الله تعالی ابتداء داسې نه دی کړي. مهر ویلی ده الله تعالی دوی په زړو او د دوی په غوږو او په سترګو یې پردې دي، د دوی دپاره عذاب عظیم ده. ومن الناس من یقول، دا درېیمه ډله وشروع کیږي چې هغه منافقین دي. نبی علیه السلام په وخت کې منافقین موجود وو، ډیری یې د یهودو وو. په مدینه منوره کې یهود ډېر اوسېده، په انصارو کې منافقین خو وو، په اعرابو کوچانو کې منافقین خو وو، لیکن ډېرې په یهودو کې وو. دغه نو چلول ډېر زده وو. دا خدای مو دې وساتي چې تعلیم یافته سړی بېلیارې شي، د هغه په لیار ته راوستل ډېر مشکل دی. چې ملا وښویږي بېلیارې شي، د هغه حق ته راوستل دا بیا ډېر مشکل وي. دوی به دا چلونه ډېر کول. الله تعالی د دې حال ذکر کوي. ومن الناس من یقول آمنا، ځینې د خلکو نه داسې هم شته چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی بالله، په الله تعالی باندې، و بالیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې. د دوی په باب کې د ایمان خبره په جمله فعلیه ذکر کړه. ځینې د دوی داسې دي چې وایي چې موږ ایمان راوړی، خو رب کریم تایید په جمله اسمیه او په تاکید کوي وما هم بمؤمنین، نه دي دوی مؤمنین، دا دروغجن دي. خو چې کله دوی ایمان نشته بیا د امنا نارې ولې وایي؟ دا ولې وایي چې موږ ایمان راوړی؟ یخادعون الله، دوی دوکه کوي د رسول د الله سره، والذین آمنوا، او د هغه خلکو سره چې هغو ایمان راوړی، د هغو سره دوکه کوي. خو تعبیر یې په داسې وکړو چې د الله تعالی سره دوکه کوي. د الله تعالی سره خو په واقع کې دوکه څوک نشي کړی، ځکه دوکه دغه ته وایي چې تا د خبرې ظاهر یو وي باطن بل وي. تا سړي ته چل په زړه کې وي، مشوره غلطه ورکوي چې د هلاکت سره د تاوان سره مخامخ شي، ظاهر عنوان د دوستۍ ورکې مشوره ورکوي، خو په واقع کې د هلاکت تاوان ته برابر. نو دوکه دغه ته وایي چل. الله تعالی خو په ظاهر او په باطن خبردار ده. خدای پاک څوک په دغه غلطه وایي چې په ژبه یې آمنا، زړه نه ولې الله نه ده خبر. نو دلته جواب اوله نو موږ اشاره جواب ته وکړه چې دوکه کوي د رسول د الله سره. خو د رسول د الله سره دوکه دا داسې ده لکه د عین الله تعالی سره دوکه، ځکه تعبیر په یخادعون الله سره ویلې. ولې رب کریم یې من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړه دی د الله اطاعت کړی. د نبی علیه السلام سره به صحابه بیعت کوه، الله تعالی وی ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، دا د تا سره چې بیعت کوي دا په واقع کې د الله سره بیعت کوي. ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت الله د ځان اطاعت بولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت الله د ځان سره بیعت بولي. نو د رسول الله سره دوکه الله د ځان سره دوکه بولي، کني الله ته خو دوکه نشي ورکولی. نو یخادعون رسول الله تقدیر ده پکې. او یا د دې په خیال دوکه ده، د دې په خیال لکه دې چې وایي چې الله دې موږ په زړه نه ده خبر. یو ځای کې درې مشرکین موجود دي، یو بل ته وایي چې خدای پاک د دې موږ خبرې اوري که نه اوري. ابل ورته په زوره اوري خو سوکان نه اوري. ابل ورته که یو وارې اوري خو ټولې اوري، ټول پکې شکمن دي، خو بعضې فرق د سوکاو دي په زوره کې، سوکا په زوره اوري خو سوکان نه اوري. دې خیال دا ده چې په ظاهر د موږ خبرېږي خو په باطن نه ده خبر. نو لکه د الله سره چې دوکه کوي، دې خیال دا ده چې په دغه ایمان به زه بچ شم د جهنم نه، لکه الله ته به دوکه ورکم.
ځکه وروسته الله تعالی په جواب کې چې دوی استهزاء دوی وی چې موږ پسخند وایو الله یستهزئ بهم هغه د دې سزا هم تعبیر په دغه استهزاء کړی هغه خبر به بیا الله توقف کې دوی دوکه کوي د رسول دی الله سره یا په خپل خیال دی الله تعالی سره او د مؤمنینو سره خو په دوکه کې خو مقصد تاوان رسول وي غسړی ته الله وی وما يخدعون الا انفسهم په واقع کې دوکه نه کوي دی مگر د ځان سره کوي د دې د عمل تاوان دی ته د قبل ته ده د دې د منافقت تاوان چې ان المنافقین فی درک الاسفل من النار چې منافقین به په غلاندې لاندې کندې د جهنم کې تاوان دی ته شو الله ته شو رسول الله ته شو مؤمنین ته شو خو ما یشعرون شعور نه لري د بدبخت انسانان شعور هغه علم ته ویل کیږي چې احساسي وي په سترګو باندې حیوان چې د ګټې شی وویني ورځي چې د تاوان شی وویني منډې تر وي حیوان هم په دغه پیږي اوبو ته ځان نه اچوي نري پله باندې نه ځي کندې ته نه ورځي خو د دې دومره حواس کار نه کوي لکه د دې هلاکت داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي خو دی بیا هم روان دي دغه ته نو تر حیوان هم بدتر شو اولئک کالانعام بل هم افضل ښه پیږي که عقل وای سلیم چې د دغه سزا خو موږ ته خدای پاک راکوي موږ به جهنم ته روان یو دا تاوان لکه په سترګو چې لیدی کېږي او دی بیا هم عمل نه کوي نو الله تعالی وایي چې دا شعور هم نه لري لکه ځکه په سترګو هم چې نه ویني ځکه هم وروسته ړانده ورته وایي فی قلوبهم مرض ولې دی کوي ځکه په زړو د دې کې مرض ده په زړو کې مرض ده یو جسمانی مرضونه وي یو روحاني مرضونه وي جسمانی مرضونه خو د عام هر څوک په پیږي تبه ده او معدې تکلیف ده او د زړه تکلیف ده والونه یې بند دي پلانکای ده او پلانکای ده دلته هغه مرض نه ده روحاني مرض لکه کفر منافقت ګناه وي د هره ګناه مرض ده د مرض عاقبت د بدن خرابول وي د ګناه عاقبت د روح خرابول جهنم ته برابر وي دوی په زړو کې مرض ده د منافقت فزادهم الله مرضا ورزیاتی الله تعالی دوی ته مرض ورزیاتی الله دوی ته مرض دا معنا رب کریم ورځ په ورځ نوي نوي آیاتونه نازلوي هر آیات کې نوي حکمونه وي او دوی د هر یو نه انکار کوي لکه د کفر درجه په درجه دی یو آیات نه چې منکر شو کافر ده چې بیا چې د دوم نه منکر شو بیا چې د دریم نه منکر شو بیا چې څلورم نه خو چې څومره انکار راځي د غبره کفر چې سختيږي زیاتیږي عذاب دي او بل طرف ته د اسلام ترقی نشي برداشت کولای خو الله ورځ په ورځ مسلمانانو ته ترقی ورکوي زړه غمجن ده ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دردناک ده په آخرت کې دا خو په دنیا کې زړه خوړنی ده چې په دنیا کې زړه خوړنی کې زیاتېږي د دې لپاره عذاب الیم ده بما كانوا یکذبون په سبب د هغه څه چې دوی و چې دوی تکذیب کوه د الله د خبرې تکذیب د رسول الله د خبرې تکذیب چې دا دروغ دي العیاذ بالله نو د هغو په سزا کې به خدای پاک سخت عذاب ورکړي چې د جهنم عذاب ده واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض چې دغه بدبخت منافقینو ته وویل شي چې فساد مه کوئ په مځکه کې منافقت فساد ده ګناه فساد ده د مسلمان سره حسد فساد ده د مسلمانانو په منځ کې شیطانت کول په جنگ اچول فساد ده د دې کار دغه و زړه کې منافقت او ایمان نه د اعمالو په لحاظ مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقۍ پیدا کول او جنگول نور د اعمالو په لحاظ مسلمانانو ته ضرر رسول د مسلمان فصل ته اور ورکا حیوانات مړه کا دا د دې اعمالو نو چې دې ته بچاوي چې داسې ما کوي سم ایمان راوړی نیک اعمال کوي دی به څه ویلي قالوا انما نحن مصلحون دی به له بشکه موږ مصلحین یو تر موږ نه ښه خلک نشته دا کافر خو ځان ته خسرای وي موږ هغه مسلمانان چې د کافرانو په ملکو کې اوسېږي ما یو مجلس کې یو چا د لندن نه راغلی سره پیژندم نو په مجلس کې ناست و د خلکو پوښتنه تر کړې ده د یغ ده یاره هلته ډېر د عدل نظام ده د عدل تعبیر ډېر د عدل نظام ده د امن نظام ده هیڅ مشکل نشته
نو ما ورته ویلي د کفر نظام ته چې د عدل نظام یې دا اسلام ده که کفر ده په ده خبره ته کوم ځای ته لاړې د کافرو قانون ته د عدل قانون وایي د عدل قانون ده که د ظلم قانون ده خو د ظلم قانون ده د خدای پاک نه باغي ده او که ته وایې چې هلته قتلونه نشته ډېر غلاوې ډېرې نشته دا په مسلمانانو کې ډېر دي نو شیطان هغه کور ته ورځي چې په هغه کې خوشحایي وي که هغه کور ته ورځي چې په هغه کې معدنیات وي سره زر سپین زر روپۍ وي په یو کور کې دوی کوټې دي شیطان ته معلومې دي چې دغه د خوشحایو نه ډک ده دغه د سرو زرو نه ډک ده نو غلط چې معلوم وي خو د سرو زرو کور ته ورځي کافر چې کافر شو ابدي ځای جهنم ده چې ټوله ورځ خیریه موسسې چلوي خلکو ته هسپتالونه جوړوي سړکونه جوړوي لیارې جوړوي او هر څه کوي جنت شته نو نور کافر څه کوي شیطان نور څه کوي خو مسلمان کې جوهر د دې معدنیات دو په دغه پسې غلطه دغه نه پرېږدي کله یوه ګناه پکړې کله بله ګناه پکړې لګیا په مسلمان څه ده الا انهم هم المفسدون الله تعالی وی خبردار بېشکه دوی چې دي خاص دوی مفسدین دي په دومره ډېر تاکیداتو په دې رد کوي دوی ځان ته مصلح وي الله وی خبردار خاص دوی خاص مفسدین دي بل څوک نه دي دا د دوی فساد هم داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي خو دوی لکه سترګې چې کار نه کوي ولکن لا یشعرون شعور نه لري کنی په سترګو لیدلی شی خو حیوان هم د خیر او د شر معلوموی شي واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس او کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ لکه څرنګه چې خلکو ایمان راوړی د خلکو نه څوک مراد دي یا وایي متقین انسانان تر مراد دي داسې ایمان راوړئ چې مخکې صفت کې اول متقین ذکر شوي یا عام مسلمانان چې په دعوه د ایمان کې رښتونی دي لکه په هغه وخت کې صحابه مبارکین چې ځان مال اولاد ټول په دین باندې قربان داسې ایمان راوړئ دوی به څه ویلې په جواب کې قالو دوی وایي انؤمنو کما آمن السفهاء آیا موږ ایمان راوړو داسې لکه دا بیعقلانو چې ایمان راوړی صحابهو ته یې بیعقلان ویلې ولې هغو دنیا په دین قربان کړه دوی ویښیار لکه نن سبا مسلمان دفتر چې دی چې څوک دنیا ډېري هغه ته ویښیار وي الحیاذ بالله صحابه خو بیعقلان دي ځان مال اولاد ټول یې قربان کړه ختم یې کړه داسې ایمان راوړو الا خبردار انهم بشک دی چې دی هم الصفهاء خاص دی بیعقلان دي ولكن لا يعلمون علم نه لري هغه د اولو دو په ځای کې لکن لا یشعرون ویل ځکه د یغو تاوان لکه په سترګو چې لیدی کېږي په خپل منافقات په خپل فساد باندې خو باید دی په سترګو ویني اما دا د ایمان خبره دا په سترګو نه لیدی کېږي دا عقل سلیم غواړي ځکه د عدم علم تعبیر وکړو چې دا علم نه لري د دغه ځای نه دا معلوم شو چې صحابه مبارکین معیار حق دي زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې صحابه معیار حق دي د نورو خلکو ایمان الله دې دوی په ایمان تلي داسې ایمان راوړی لکه صحابه خو معلوم دا هغه ایمان الله ته قبول ده موږ ته په رجالو کې په انسانانو کې خلک راکوي داسې ایمان راوړی لکه صحابه چې ایمان راوړی ده زموږ عقیده ده چې صحابه ټول عادل دي زموږ عقیده ده چې صحابه ټول جنتیان دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چا چې زه لیدلی یم چې صحابه دي ټول جنتیان دي ګورئ لیدل چې د ایمان سره وي چې د ایمان نه وي هغه ته صحابي ویلی کېږي نه چې څوک به وایي چې خو کافرانو هم لیدلی و پیغمبر علیه السلام حتی چې صحابي یې لیدلي تابعان هم جنتیان دي تبع تابعان هم جنتیان دي خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واذا لقوا الذين امنوا دغه بدبخت منافقین چې کله یو ځای شي دی هغه خلکو سره چې یو ایمان راوړی ده چې صحابه مبارکین دي قالو دی وی آمنا موږ ایمان راوړی و اذا خلو الى شیاطینهم کله چې دوی بیا خپلو مشرانو ته لکه په یهودو کې 15 بدبخته مشرانو دي دی چې یو ته ورګوښي شي قالو یو ته بیا انا معکم ګورې الته امنا جمله پیالیه ویلې مسلمان ته دلته جمله اسمیه وی په تاکید وی ځکه خو رښتیا کافران دي قالو ورته وی انا معکم بشک موږ د تاسو سره یو
نو هغه بیا پوښتنه تر وکړي چې ښه چې یې د موږ سره د موږ په دین یې بیا د مسلمانو سره ولې ټیټو ټیټ کېږئ امنا امنا نارې ولې ویایې دوی څه وی انما نحن مستهزئون موږ بېشکه د مسلمانانو باندې پسخند ویونکي یو مسخرې پورې کوو الله تعالی بیا څه وی الله یستهزئ بهم خدای پاک به سزا د دې د استهزا ورکي د دې پسخند ورکي خدا د سزا نه هم تعبیر په استهزا وکړو مشاکلتا د دې عمل استهزا وا الله د دې سزا نه تعبیر په استهزا وکړو استهزاء صورتان حقیقتا خو الله استهزاء نه کوي خو یا صورت د استهزاء ده د دې سره کافر په دنیا کې د اسلام ناره وایي خدای پاک هم په دنیا کې په دې د اسلام احکام جاری کوي چې کلمه یې ویلې په خوله په زړه خو موږ علم نور نه لرو ځان مال محفوظ شو کنه شو محفوظ الله هم داسې دوی ته لکه یو نوع اطمینان ورکړو چې بندګانې بچ شو مال بچ شو خو په قیامت کې معامله چې ده په ټول جهنم کې هغه لاندې طبقه د دی او یا استهزاء د رب یا دا د سزا دغه خلکو چې په دنیا کې د ایمان نارې ویلې چې ورځ د قیامت شي خدای پاک په دې ته جنت ښکاره کړي وروانې کې د جنت په لوري ښه شوق پیدا شي خوشحاله شي چې جنت دروازې ته نږدې شي دروازه په بنده کې کشي کې جهنم ته لکه سړی چې په چا پسخند وي دوی په مسلمانانو پسخند وي الله تعالی د دې سره دغسې معامله وکړه چې جنت په وویني یا لکه هغه بل روایت کې آیات کې چې راځي چې مسلمانانو نور دوی وویني نو دوی پسې روان شي په مسلمانانو پسې چې جنت ته نږدې کېږي مابین کې حجاب راشي باطن طرف ته رحمت او ظاهر د عذاب ده دی نارې کې مسلمان ته چې هو درېږي لږ نور به کم د تاسې دینونه نه واخلو هغه ورته نور شاته د بیرته لاړ شه دنیا ته د زړه ایمان راوړه بیا به نور درته پیدا شي نو الله تعالی دوی سره سزا دغسې ورکوي لکه د استهزا ویمدهم خدای پاک دوی ته اوږدوالی ورکوي فی طغیانهم موده ورکوي په طغیان سرکشي د دوی کې یعمهون حال دا چې دوی حیران حق و باطل یو ته د رقم نه ورته کېږي خدای پاک ډېر حلیم او صابر ذات ده د کافر کفر ویني خو زر سزا نه ورکوي روزی هم چې ورکوي اولاد هم ورکوي قدرت هم ورکوي صحت هم ورکوي ځکه خو د دنیا ټوله زندګي دومره ده لکه په دریاب کې ګوته ټیټه کې ګوتې سره چې څومره لاندبال راغی دغومره خوشحالي دي دی نور صرف عذابونه دي د دې دپاره اولئک الذین اشتروا الضلالة دغه بدبختان هغه کسان دي چې غوره کړی دی د ځان دپاره ګمراهي بالهدا په مقابل د هدایت کې مخکې موږ ویلې هر انسان خدای په قابل د ایمان پیدا کړی کل مولود یولد علی الفطره خدا د خپل استعداد بدل کړ د ایمان په ځای کفر غوره کړ نو لکه سودا یې وکړه ځان ته یې ګمراهي واخیسته ایمان یې پرېښی خدای پکې دې خو ځان ته ګمراهي واخیسته خو په دغه سودا کې ډېر غلط شو فما ربحت تجارتهم مجاز ده فما ربحوا فی تجارتهم دوی په دغه خپل تجارت کې ګټه ونه کړه ولې دنیا یې غوره کړه آخرت یې بایلو هغه ابدي زندګي لاړه خراب